د پښو په سر یا د زنګنو په سر باندې کوروالی کول کومې ګټې لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې د پښو په سر یا د زنګنونو په سر باندې کوروالی کول کوم تاثیر په بدني اعضاو باندې لري که نه لري. زه د دې ورور د دې پوښتنې لپاره خو ډېر خطرناک جواب لرم، خو باید دی پوه شي چې ولې زه د لپاره ما داسې خطرناک جواب پیدا کړی. ځکه که څوک غواړي چې مثلا کوروالی یا سالم یا هم روغ کوروالی ولري یا روغ کوروالی وکړي، نو کولی شي هغه طریقه استعمال کړي چې د ده بدن ته پکې تاوان نه وي او بل د ده مېرمنې ته هم تاوان نه وي. که څه هم ستاسو ته په دې طریقه کې هېڅکله هم تاوان نه رسېږي، خو مېرمنې باندې ډېر زیات بوج وي، ځکه چې مېرمن د پښو په سر ناسته وي او تاسو لاندې ورلاندې پراته یاستئ. صرف خپل کوتک د هغې په شرمګاه کې وهي او هغه د خپلو زنګنونو په سر باندې د ستاسو د کوتک د پاسه ناسته وي. نو یعنې دا ده چې 90% زور یا 90% کمزورتیا په مېرمن باندې راځي، یعنې زور او هغه بدن انرژي چې د ښځې څخه واردېږي هغه په ښځه باندې وي او 10% انرژي د ستاسو نه مصرفېږي. نو د دې پر ځای چې تاسو د پښو په سر سیکس وکړئ، نو زما د دې خبرې حتما تاسو ځان پرې پوه کړئ چې تر څو تاسو ته ما څه ویلي دي. کوم خلک چې غواړي چې د مېرمنې سره د پښو په سر باندې کوروالی وکړي، هغه مېرمنې چې د پښو په سر باندې کوروالی ډېر خوند ورکوي، عمر یې په خپل عمر کې یې 10 کاله کم موده راځي. ځکه کوم خلک چې غواړي د پښو په سر له مېرمنې سره یو ځایوالی وکړي، د هغوی عمر کې کم موده راځي، یعنې عمر یې داسې نه چې دی کمزور پاتې کېږي، یعنې عمر یې 60 کاله وي نو د ده عمر به 50 ته رارسېږي. زموږ مطلب دا چې د دوی عمر به داسې شي چې ټول عمر به یې داسې وي لکه د 40 کالو، خو ضعیفوالی به یې بدن داسې کوي ته به دا د 80 یا د 80 کالو زلمی یا هم مېرمنه ده. نو هېڅکله هم تاسو د پښو په سر یا زنګنونو په سر باندې کوروالی مه کوئ، ځکه د کوم خلک چې زنګون په سر یا د پښو په سر کوروالی کوي، په ماشومانو کې یې د پیدایښت په وخت کې هم داسې مشکلات پیدا کېږي چې کېدای شي مېرمنې ته د مرګ خطر هم وي. نو هېڅکله تاسو دغسې کار مه کوئ چې ستاسو مېرمنې ته پکې ضرر رسېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب مه اخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.